بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت مطبعه صکوک و ضربخانه تقریبا په 1950 کال کې د امیر عبدالرحمن په وخت کې د ارګ په شاهي باغ کې بنسټ کېښودل شول د بهادار اوراقو لپاره او د غیر بهادار اوراقو د چاپ لپاره. بیا د هغه وروسته په 1915 کال کې په دې کې سکې او میډالونه او دغه رقم نور وسپني شیان چاپېدل. د 1915 وروسته تر دا اوسه پورې تقریبا په مطبعه صکوک کې 114 قسمه شیان چاپېږي. په هغه کې تذکیرې دي د ټولو ولایتو لپاره، کاغذي تذکیرې دي، نمبر پلیټونه دي د ټولو ولایتو لپاره، غټ موټر د کوچني موټرانو د ټولو لپاره نمبر پلیټونه سول او دغه رقم پی وي سی کارډونه سول، آی ډي کارډونه سول او دغه رقم د تحصیل لپاره سندونه سول. په داسې ډول باندې چاپېږي دلته چې مطلب په دې کې داسې رمز ورکوو چې بل څوک ونشي کولی دغه شی چاپ کړي. د صکوک مطبعې شرکت د کاري اصل پر بنسټ د تحصیلي بنسټونو د تصدیق پاڼو، سرټیفیکیټ، د امنیتي نښو په لرلو، د جوازونو د ډولونو، د امنیتي نښو په لرلو سره د آی ډي کارټونو، کلیزو چاپ، ورقې پیژند پاڼو چاپ، بیلبورډونو او بینرونو، د امنیتي نښو په لرلو سټیکرونو د چاپ، د امنیتي نښو په لرلو د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ځوابونو چاپ، د سلک په ټوټو باندې چاپ، په قلمونو او فلشونو باندې د چاپ په شمول د بهادارو او محرمو غیر بهادارو سندونو چاپ، په عمومي توګه د مالیې وزارت پاڼې چې عواید یې د دولت مربوط کیږي، او همداشان په ربړونو او تیږو باندې د لیزري مهرونو هک کول د دې بنسټ له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. دغه بنسټ له معاصرې ټکنالوژي په ګټه اخیستنه د محرمو سندونو د چاپ چاره برابره کړې ده او د سندونو د چاپولو په برخه کې ځان بساینې ته د رسیدو او بهرنیو بازارونو کې د سیالۍ، د اسعارو له تېښتې د مخنیوي، د سندونو د جیل او عوایدو د ورکې مخنیوي او د دولتي سندونو د اعتبار لوړولو لپاره هڅه کوي. دې بنسټ موخه د الکترونیکي حکومتولي وده، د کاري پروسې د اغیز لوړول او د اداري اصلاحاتو لپاره د زمینې برابرولو په ځانګړې توګه په امنیتي، عدلي او قضایي، تعلیمي او تحصیلي، روغتیایي، له اداري فساد سره د مبارزې، ترانسپورټ او د عوایدو په راټولولو کې روڼتیا ده.